د ژمي پر رسیدو ننګرهار کې ځینې ولسوالۍ په سپینو واورو پوښل شوي او په ځینو کې بیا دوامدار او تالنده بارانونه پیل دي چې د چارې یو شمېر سیمو کې خلک بیا له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. له دې سره جوخت د ننګرهار مرکز جلال آباد یو شمېر ښاریانو په شمول د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي یخ موسم پر رسیدو او له دې امله د بیلابیلو ناروغیو رامنځته کېدو سره په ګڼ شمېر دولتي کلینیکونو کې دوی ته د اړتیا وړ درمل نه ورکول کیږي. دوی همداراز وایي په ځینو ولسوالیو کې ډاکټران د دولتي کلینیکونو درملو څخه په شخصي درملتونونو کې ګټه اخلي او پر خلکو یې پلوري. هغه روغتونونه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې دي هغه د نیش په کچه حساب دي. اصلا کې هلته ډاکټران هم په کار ماهر او مجربه ډاکټران په دنده نه دي ګمارل شوي او اصلا کې دوا هم هلته نشته. دا هغه دواګانې چې ورته راځي نو دلته د بیلابیلو ډاکټرانو د خوا نه هغه خپلو درملتونونو ته وړل کېږي او هلته خرڅول کېږي. کلینیک کې اوس چې دی که واسطه ولري ښه دوا درکوي، چې واسطه ونه لري دوا نه درکوي. لکه مخکې ډېر ښه نظم جوړ، اوس نظم ډېر زیات خرابه دی. ډاکټر هم درته وایي چې بیا ماسپښین د خوا نه ما معاینهخانې ته راشه، ښه په ښکاره درته وایي. دغه مشکلات ډېر زیات دي وروره. ډاکټران هم رسیدګي نشي کولی ځکه چې یو خو دلته یخني ده، واورې دي، بارانونه دي او چار کلینیک ته ځې دوا پکې نشته دی. زموږ مریضان حتی تر دې پورې چې تر ښاره پورې موږ راوړو د لاسه ویر کوو. دا چې ننګرهار کې پر دولتي کلینیکونو د درملو ویش مسؤلیت د اډا په نوم مؤسسې په غاړه دی، نو ومو غوښتل چې په همدې تړاو د هغوی نظر له ځانه سره ولرو، خو زموږ له هڅو سره بیا هم هغوی له خبرو کولو انکار وکړ. یوازې اډا موسسه نه وه چې د یادې راپورته شوي ستونزې په اړه یې له نظر ورکولو انکار وکړ، بلکې د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ته مو هم 2 ورځې انتظار وکړ، خو خبرو کولو ته حاضر نه شو. د روغتون د لومړنیو روغتیایي څارنو امیر محمد شعیب سحاق بیا دغه ستونزه نه مني او وایي چې دوی د اډا موسسې سره په همغږۍ ټولو کلینیکونو ته په خپل وخت درمل ورکوي. دواګانو خو موږ هر 3 میاشتې کې انتقالوو ورته، که خلاصېږي بیا د سپېشنالانو کې بیا ځي ورته. او که چېرې دواګانو شخصي معاینهخانو ته وړل کېږي او شخصي استفاده ورڅخه کېږي، نو په دې کې موږ تاسو نه هم کومه غواړو، د کلي خلکو نه کومه غواړو چې موږ سره اسناد موږ سره وښيي. بغیر اسناد موږ نشو کولی اسناد جوړوي. ننګرهار کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو خلک په داسې مهال نیوکې او د درملو له نشتوالي سر ټکوي چې د عامې روغتیا روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس دا مهال په ټول ننګرهار کې 160 روغتیایي مرکزونه موجود او ځایي خلکو ته د لومړنیو روغتیایي درملو ورکولو کې همکاري کوي.